کوره مې کوله مال یې نه راکوله په پنجابیانو یې خرڅوله مال یې نه راکوله سرخي پوډر به یې وله ډېر ومږل چې دلالانو ته به یې خوله مال یې نه راکوله څوک د رشتې دپاره هم نه ورتلل برقه په سر به یې ګرځوله مال یې نه راکوله چې بېنامه له ما په خولې واخېسته ټولو په کور کې به ټکوله مال یې نه راکوله هغې وې خوښ زما غندل دی ما غله ورکې ژوندی په کور کې خښوله مال یې نه راکوله. بسم الله الرحمن الرحیم پښتونخوا ویسکرنیه ما غندن خال کاکا را سره ولاړ دی کوم چې د چارسدې د سیمې سره تعلق ساتي مزاحیه شاعر دی سو مزاحیه شعرونه به تې ورو وړومبنې خو ته خپل پروګرام کې ډېر مینه هرکلی مننه ډېره مننه. غندن خان کاکا څو کتابونه مو چاپ دي؟ زما 4 کتابه چاپ دي او 5م کمپوزنګ شوی دی هغې م غم کوم هم چاپ کوم. نوم یې بېوفا یار لومبی کتاب دی بېتڼو ګریوان 2م کتاب دی او دا څو شو 3م کتاب دی زولنې او پښتانه 4م کتاب دی او د دې بل نامه دا ده زما د 5م کتاب چې په ژوندینې خو مې چا قدر ونه کړو پس د مرګه مې جنډې به وي په خبره. هغه مزاحیه شعرونه ورته ووایي چې مال یې نه راکوله ها خو داسې دی وایي تور هغې نه مخکې 2 قطعې وایم که نه چې بېوسی را باندې داسې کانې وکړې خپله شنا مې راته ډېرې بانې وکړې بېمینته بېدینته را پخلا شو لکه دا چې شونډې ونې دانې وکړې د خلوت په کوټنۍ مې عمر تېر کو ما ښې ډېرې د خوبونو مانې وکړې. او بله یو قطعه ده وایي ګردنده ګیدړ د پروت مرینه ښه دی برکت د حرکته پیدا کیږي زه راځه په دې به نه ستومانه کیږو محبت د محبته پیدا کیږي. او یو قطعه بل هم درسره وایم وایي ټولې دنیا ترقي وکړل سپوږمۍ ته لاړل موږ پښتانه خپلې پښتو وخوړو خلکو هم وخوړله وایې غوسته موږ د اوښانو په شا سپو وخوړو. او ته وایې توره ووایه نو وایي توره مې کوله مال یې نه راکوله په پنجابیانو یې خرڅوله مال یې نه راکوله سرخي پوډر به یې وله ډېر ومږل چې دلالانو ته به یې خوله مال یې نه راکوله څوک د رشتې دپاره هم نه ورتلل برقه په سر به یې ګرځوله مال یې نه راکوله چې بېنامه له ما په خولې واخېسته ټولو په کور کې به ټکوله مال یې نه راکوله هغې وې خوښ زما غندل دی ما غله ورکې ژوندی په کور کې خښوله مال یې نه راکوله. بل غزل درسره په دې ګاډو ما یو مذاق ویلی دی وی خالي ګاډي ولاړي د سورلو څه پته نه لګي ټوله ورځ چلیږي د پیسو څه پته نه لګي وایي مالکان چې کلنډر او ډېرور غلي دي پاتې په اعتبار نه د سیلمه سراسر غلي دي اوس یې د لوټونو د قودو څه پته نه لګي ټوله ورځ چلیږي د پیسو څه پته نه لګي اوس یې کلنډر او ډېرور کوي تکرار او په مونږه کې غلا نشته مالک نه کوي اعتبار سهار په نارچیس کو د امرسو څه پته نه لګي ټوله ورځ چلیږي د پیسو څه پته نه لګي او چې ډک شي د پېښور نه د تاکال سره ولاړي خفه یې کلنډرې ډېرورې ورته جاړي وایي تاسو ترې راکوشئ زموږ د تلو څه پته نه لګي ټوله ورځ چلیږي د پیسو څه پته نه لګي کودې چې سورلی شو نو سورلی کوي خفګان او دا ستاسو چې خفګان دی زموږ هم به وي خفګانو دیکې به ورکوو زموږ د دیکو څه پته نه لګي ټوله ورځ چلیږي د پیسو څه پته نه لګي بس که یې غندله ټول د فلمه بدماشان دي په والو به دې مړ کي چې د یو د بل وران دي په والو به دې مړ کي د مکو څه پته نه لګي ټوله ورځ چلیږي د پیسو څه پته نه لګي. یو بل نه سنجیده به د سره ووایم وایي د ستا په محبت کې مې روجې را ماتې دی د ستا په محبت کې مې روجې را ماتې دی زما به ګورې هره ورځ توبې را ماتې دی او میخوارو میخانې ته ډډې والي انتظار کې میخوارو میخانې ته ډډې والي انتظار کې نو خامخا تمبې د میخانې را ماتې دی او وی ما ستا د محبت اظهار په جاره باندې وکړو نو ما پسې د ډېرو خلکو خولې را ماتې دی زما او ستا په منځ کې د رقیب فیصله سوه په دې کې خو به ستا د کور تمبې را ماتې دی. غندله
زه مین په بدماشانو کورنۍ کې غندله شوم مین د بدماشانو کورنۍ کې نو په بام پسې ګولۍ د تماچې راماتې دي. څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه پیغام دا ورکوم چې هر شاعر شاعري کوي نو چې دی د ملک او د قوم خیال وساتي او د ملک پسې ښه خبره چې نشي کولی نو چې بده هم نه کوي. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې د کاکا سره وه غندن خان کاکا سره. نو ډېره مهرباني صاحب تاسو موږ له موقع راکړه. تر بلې خپرونې پورې کې اجازت هر چېرته چې ښه د باد و بریلي اوسېدل ویله په ما.